قرآن مجید د هدایت او د رهنمایۍ لوی سرچشمه ده او د الله رب العالمین د طرف نه کم هدایت پی او انسان پی کامیابی ته رسی نو قرآن د هغې لوی ذریعه ده. نو قرآن شریف کې الله رب العالمین د بعضې مناظر ذکر کړی دی چې هغه خو په دې موجوده وخت کې نشته، خو د قیامت په ورځ به هغه راپېښېږي او هغه به کېږي. او دا یوه خبره یاد ساتئ او دقه د هدایت او د کامیابۍ او د رهنمایۍ او د آخرت د دقې لوی زندګۍ د جوړولو لوی ذریعه ده چې دا خبره په دې ذهن کې یاد ساتئ او داسې به محکمه ساتئ چې یاره زموږ دا ظاهري سترګې دي دا موږ وایو دا پکې دی او دا اسمان دی او دا لانکي دی او دا ډنګرې دی، نو زموږ دا ظاهري سترګې ګورې دوکه بونتي شي، خو د قرآن عظیم الشان چې کم احکامات دي او کمی خبرې کړي دي آینده والله العظیم والله العظیم چې یاره دا ممکنه ده چې دا ځمکه اسمان ته لاړ شي او اسمان دې ځمکې ته راشي، دا ممکنه، خو د قرآن عظیم الشان یوه خبره هم دروغ نشي، دا به کېږي. دقه یو محکمه عقیده کو زمونږ استاسو په دې زړه کې کېناسته که نه، نو یاد ساتئ بس د کامیابۍ دقه لویه سرچشمه ده، دقه د کامیابۍ لویه نښه ده چې د قرآن عظیم الشان دا تعلیمات بس دا په دې زړه کې راسخ او مضبوط کېنول دي، بس چې دا د کېناستل بس د کامیابۍ. نو الله رب العالمین د قیامت یو منظر پیش کوي چې د قیامت په ورځ به هر امت باندې ګواه راځي او دا ګواه به څوک وي د قیامت په ورځ؟ دا ګواه به دوی خپل پیغمبري، او چې چا کفر انکار معصیت کړی دی به دغه پیغمبران به پیګوی کوي. او بیا د دنیا خدا یو ټیم موږ له الله را کړی ده او یو موقع هم را کړې ده چې لګیا یو کو ګناه را نه وشي نو د معافۍ یو ذریعه شته، توبه سړی الله ته وباسي، معذرت وکړي پیشي. خو الله رب العالمین د قیامت باره کې وایي چې هغه به داسې روز وي چې هیڅ قسمه عذر به نه پیش کېږي، بس خبره ختمه، معذرت به نه وي قبول چې یاره زه عذر کوم او تعذیر کوم او معذرت کوم او دا ما ښه نه دي کړی، نه 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 نه، دا خبرې بیا د قیامت په ورځ نشته. ګورئ دغه یو لویه محکمه خبره ده چې نن خو موږ ځکه کوګیر شو عذر وکړو، خلک هم پرېږدي، بس هلکه عذر یې وکړو پرېږده، خو د قیامت په ورځ عذر قبلیږي نه. ګورئ د عذر موقع نن ده، دا سترګې چې د دروغو دا پټې شو د حقیقت سترګې کولو شو بیا پکې قبولتیا نشته، نن د راضي کېدو موقع ده. آخرت بیا دارالعمل نه دی، آخرت ګورې دارالجزا ده. دا یو خبره به دا ذهن کې کېنوي چې دا یو خبره هم کېنوله بس کامیاب به نو بیا به عذر نه وي، بس بیا فیصله کول دي، دارالجزا ده. اوس په څوک په فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، جهنم ته به ځي، بیا به عذاب یو داسې عذاب به وي چې هغې کې به الله رب العالمین وي چې نه به تخفیف وي چې یاره زه د عذاب لږ کم کړم، بعضې وخت هلکه سزا وله لږه کمه ورکړه، نه نه، الله وي تخفیف به نه وي او نه به انتظار وي، بس مسلسل مسلسل مسلسل. الله دې موږ ساتي. نو دویم آیات کې الله رب العالمین د دې بیان کوي. دریم آیات کې الله رب العالمین د دې بیان کوي چې د کومو معبودانو او د کومو بوتانو د خلکو عبادت کړی دی، نو دغه چا چې عبادت کړی دی نو دوی به د قیامت په ورځ انکار کوي او څه به وایي؟ وایي یاره دې بوتانو موږ ته ویلي دي چې زما عبادت وکړې، دوی راته ویلي دي. نو خیر هغه خو بیا دا خبرې نشته چې سړی وایي دروغ ووایي، د انسان په دې خوله به الله مهر لګي، لاسونو بیو د بدن د اعضا به ګوی کوي،
خو دقه معبودان باطله دا د کوم عبادت شوی دی دا به په خپل په دوی باندې ګوي کوي چې موږ دوی ته نه دی ویل دا به الله رب العالمین دقه معبودان او باطله ولدي بوتان ولدي کانو لبا الله د گواهه طاقت ور ته به دا به څنګه ورکی دا دې جهان خبرې نه دا الله رب العالمین فیصله ده چې په دې لاس کې د خبرو طاقت په نص د قران ثابت دی په دې خپو کې د گوي طاقت په نص د قران ثابت دی نو دام ثابت ده چې الله به دقه د گوي د پاره الله رب العالمین مقدره کوي دقه بوتان په دوی گوي کې چې موږ دوی ته نه دی ویل فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون دا دروغجن دي دی په خپل دا دغه کړل انکار وکړي اول تاسو د دې سم سپاره کې نه وي د شیطان واقعا مونږ وي وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما اني كفرت بما اشركتموني من قبل انکار ما ته کلی چې عبادت کوي نو بهر کې دریم نمبر آیات کې الله رب العالمین د دې بیان کوي چې دقه په پیګوي کې چې موږ تاسو ته نه دی ویلي دا تاسو خپل لګي او پیش پکې په دقه روز الله رب العالمین وی او ارس چې دی دا بروکش نو بیا څه شي دی بیا وی الله وی عذاب فوق العذاب د یو عذاب د پاسه بل او د بل د پاسه بل او د بل د پاسه الله وی او بیا اخره کې الله رب العالمین یو آیت بیان کړی چې هر قسم عذر ختم مړه هر قسم کو هر قسم بانیو کې بانی د قیامت پر ورځ نه چلیږي نن دارالعمل دیو کا سبا دارالجزاء دا دارالجزاء کې بیا هیڅ قسم عذر نه قبليږي یو انکار ودوی د یو خبرې کې هغه بیا عمل تر کوي ويوم نبعث ويوم بكمرز نبعث شراپور تبکمنگ دوی من کل امت هر یومت کی شهیدا یو گوا ثم لا يؤذن بیا بنوی د دوی د پارا عذر اجازت اور نکلی شي للذین کسان د کفرو چې کفر یې کړی دی ولا هم یستعتبون او نبشوی د دی توبه قبل ولا یو تو قبل ولدی یو معنا دادا ولا هم یستعتبون او نبه توبه قبلیگیا چیر توبه او کما دغه کما دلته عذرکم عذر بن قبلیگی عذر ته نمرا و اذا را الذين هر کله چوینا کسان ظلمو چ عذاب العذاب عذاب نو فلا يخفف نبکمیگی د دوی نه د عذاب ولا هم ينظرون او نبه انتظار وکړي شي مسلسل به عذاب روان وي نبه عذاب کمیگی چې چا ظلم کړی دی چا کفر کړی دی چا انکار کړی دی نو عذاب به نه کمیږي او نه به انتظار کوي د دې چې را لګول راشه وقفه ولا ورکنه دا وبکې دي و اذا را الذين ورکل چویا کسان اشرکو شرکی کړی دی شرکاؤهم د دوی دا شریکان نو قالو دوی بوي ربنا هؤلاء دا غدي شرکاؤنا زمغه شریکان الذي كنا ندعو من دونك چې موږ به رابللو من دونک استانه علاوه ستاد عبادت نه علاوه دا موږ تدوی وي معبودانو باطلو فالقوا الیهم القول فالقوا نور بکی جواب الیهم القول د دې خبره چې انکم لکاذبون دا دروغ جن دي دا باغ معبودان باطلو وي چې دا دروغ جن دي موږ تکلوي دي والقوا الى الله او پیش پکړی دی الله ته یوم یذن پدا قرض باندې السلام رجل وضل عنهم او رب پشید دوینه ما کانو شسی دروغ جوړلا سی دروغ کویل ارس بروکشي ارس بلار شي ختم بشي دغه عذرونه مزرونه بدوینی دا ولی الذين دا خلق دي کفرو چې کفر کو وصدوا عن سبيل الله ومن کلشو دا الله د لارنا نو زدناهم زیات بکوم عذاب عذاب فوق العذاب دا پاس دا عذاب یو عذاب نبل بل نبل دا ولی دا سی ظلم په ظلم په وجنا بما كانوا يفسدون په سبب د دوی د فساد د حق د انکار د گمراهی نو دروغ بیا نه چلیږي
دغه به هر څه دوی ته مخامخ کېږي او عذاب د پاسه عذاب د پاسه عذاب د پاسه. الله دې مو ساتي. ويوم نبعث او پکم رسول پورته بل شي فی کل امت هر یومت شهیدا یو گوا علیهم من الدوینا الله په گوا راولي. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء دا حدیثو کې دا راځي او د آیت په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې په مختلف انداز راغلي دي او د دې بیان موږ مخکې کړی دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین چې دا کم ګمراه دي او بیا خصوصا د هر یو امت په دالي خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت نوح علیه السلام دا مثال بیان کړی او دا په حدیثو کې باقاعده شته د دې آیات دلان دي او دا قرآن شریف کې متعدد زینو کې دا آیات راغلي دي په داسې په مختلفو اندازونو باندې خو د هغې مقصد دا دی په احادیثو کې او تفسیري روایتو کې داسې راځي چې پیغمبران خو ټول راغلي حضرت نوح علیه السلام لږ تبلیغ زیات کړی دی. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 کالا. نو د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د حضرت نوح علیه السلام قوم راولي او دا غوی نه به تپوس وکړي چې تاسو ته څوک یېروونکي راغلی و هغوی به انکار وکړي. حدیثو کې باقاعده راغلي چې موږ ته نه راغلی نوح علیه السلام ته به الله وایي دا به د دوی هغه دروغ الله ثابتوي چې ته دوی ته او زه دوی ته ورغلی بلکل ورغلی وی دوی خو انکار کوي ګواه شته وي او ګواه شته. اوس نوح علیه السلام کله تیر شوی دی 6,000 کاله مخکې د دې امت نه یو ګواه ما سره شته چې ما دوی ته حق رسول دی. وی څوک دی ګواه؟ وی د جناب محمد رسول الله امت اب زما ګوی کوي چاو دی نوح علیه السلام خپل تبلیغ خپل د دعوت د تبلیغ پوره حق ادا کړی دی. هغه ځای نه په نوح علیه السلام چې هغه خو موږ په زرګونو کاله پس راغلي دي نو هغوی به څنګه زموږ متعلق ګوی کوي دا به څنګه وي؟ نو د رسول الله په دې امت به جرح وکړي شکایت به وکړي او دغه الزام به پرې ولګي چې دوی خو دروغ موږ نه 6,000 کاله وروسته راغلي دي نو څنګه په موږ باندې ګوي کې چاو نوح علیه السلام راغلی دی او هغه خپل قوم ته دعوت او تبلیغ ورکړی دی. د رسول الله دا امت پوتی او موږ دا ګوي کو چې بالکل داسې شي څنګه ویل موږ ته داسې عظیم پیغمبر راغلی چې رښتونکی پیغمبر او هغه یو عظیم رښتونکی کتاب راوړو چې قرآن عظیم الشان او په هغه قرآن عظیم الشان کې هر قسمه خبره دار راغلی چې نوح علیه السلام خپل قوم ته دعوت او تبلیغ کړو 9,500 کاله وته کړی دی بالکل موږ د دې ګوي ورکو. نو دا پاسه په رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوي ورکړي چې بالکل او د دوی دا خبره صحیح ده. نو دا به د قیامت په ورځ کېږي او دا په قرآن شریف کې په متعدد نو زمونږ او ستاسو بالکل پټېدل نشته. د دنیا دا زندگی چې زه به نن پټه کم خبره دا نن پټه کا خو سبا دا پټېږي نه ګورئ. ويوم نبعث او په کوم ورځ راپورته به کړو موږ فی کل امت په هر امت کې شهیدا ګوا علیهم من د دوی د نفس نه د دوی نه وجئنا بک او رابلو موږ ته شهیدا ګواه د دوالو جهانو سردار علی هؤلاء په دې ټولو باندې او رسول الله به ګوي چې واقعي هر پیغمبر هغه حق ادا کړی دی. دا ولې ځکه چې موږ ته یو عظیم کلام یو مبارک کلام او یو رښتونکی کلام را لېږلی چې د هغې الله رب العالمین صفت کوي. ونزلنا او موږ نازل کړي د علیک په دا باندې الکتاب دا قرآن تبیانا لکل شیء تبیانا لکل چې وضاحت د هر یو شیز قرآن شریف د هر شي وضاحت کړی دی او تا ته خبره واضحه کړې ده چې اما شاکرا و اما کفورا هر یو خبره هر یو دغه باندې ستا د هغې عقیدې ستا د ژوند د هر یو دغې هغې تا ته واضح کړی تبیانا لکل شی قرآن عظیم الشان او قرآن عظیم الشان هر څه مکمل کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت او د رښتینوالي دپاره دغه بعضې خبرې هغه الله رب العالمین هغه رښتیا کړي دي. نو دوه قسمه زمونږ او ستاسو دپاره دلیل دی یو قرآن او بل حدیث دوم کې خبره شوه. نو تبیانا لکل شی دا قرآن د هر یو شیز وضاحت دی او بیا د قرآن
کلی مزیدار دری صفتا وهدن او دا هدایت تی او دا هدایت لوی سر چشمه دا ورحمتن و رحمت تی وبشرا او زیر دی خوشحالی دا او زیر ورکون کی خدا دا هر چا دا پارا نا چکم پا حقیقت کی پا دی قرآن باندی اغا یقین بروسا او کامل یقین ساتي دا اغا سوک دی للمسلمین دا پارا دا فرمان بردارو چکم دا اللہ رب العالمین فرمان بردار دی دا غی دا پارا دا ہدایت هم دی رحمت هم دی او بشرا زیر هم دی دا کامیابی علوی اللہ دی پاک منگ راولی صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب